پولیس دا برید بېساری بولي. په 2 جوماتونو کې چې د جمعې لمونځ پکې کېده بریدونو ګڼ کسان ووژل. خلکو پښې ایستې خو ډېر پکې پاتې شول. I was hearing that shooting after shooting after shooting. موږ پرله پسې ډزې اورېدلې، 6 دقیقې روانې وې، ژړا او انګولا مې اورېده. له جوماته د باندې خلک هم پکې راګیر شول. I stopped the car in shock. موټر مې ودراوه، هیښه شوم. په څوکۍ کې کیڼ لاس واوښتم چې له ډزو بچ شم، لکه چې یوه مرمۍ زما د موټر له پاسه تېره شوه او شاته ولګېده. Struck the one on the back. ګمان دا دی چې وسلوال خپل برید پر ویډیو ثبت کړی. په یو موټر کې چاودېدونکي توکي هم موندل شوي دي. It is clear that this can now only ښکاره ده چې دا ډول برید ترهګر برید بللی شو. څه چې رامعلوم شوي داسې ښکاري چې دې برید ته ډېر پلان شوی و. appear to have been well planned. په نیوزیلند کې ټولو جوماتونو ته ویل شوي چې ورونه وتړي. ښوونځي هم تړل شوي. یو کس د دې وژنو په تورن شوی دی. د پلټنې د یوې برخې په توګه به موږ هر امکان ته ګورو چې امنیتي او قانون عملي کوونکو څانګو داسې موقع له لاسه نه وي ورکړي چې د دې وحشي پیښې مخنیوی پرې ممکن و. په برید کوونکو کې یو استرالیایي ګڼل شوی. د استرالیا لومړي وزیر د بریدګر وغانده. موږ د برید غندو. د برید چنن وسو د یو سخت دریزي خي اړخي اورپا کې ترهګر لخوا وو چې انسانان یې ووژل او په نیوزیلند کې د یو وحشي برید په ترڅ کې ګڼ کسان ووژل. په نیوزیلند کې د ولس یو برخه او ټول هیواد د خپل ژوند پر یوې تر ټولو تورې ورځې د پوهېدو هڅه کوي.